د ایران او امریکای ترمنځ په اسلام آباد کې سبا ته بیا د خبرو لپاره امریکایي پلاوی ور روان دي او په دې پلاوی کې د ځل د امریکا د ولسمشر زوم او د منځني ختیځ لپاره نماینده هم ور روان دي. اوس خبر وایټ هاوس دا کنفرم ک یا تصدیق وکړ چې ور بیا د امریکا مرستيال ولسمشر جې ډي وینس اسلام آباد ته ځي ور سره دا ډیر په یقین سره وس ویل کېږي چې ولسمشر ټرمپ هم په آخري ورځ کله چې د دې لوړې کچې پلاوي مذاکرات وکړي او معاهده او لوزنامه وشي نو د دستخط لپاره د سایننګ سیریمني لپاره به ټرمپ هم اسلام آباد ته ځي. په اسلام آباد کې د لپاره ډېرې کره تیاری نیول شوي دي. د اسلام آباد په منځګړیتوب باندې د تهران او واشنگټن د کامیابو مذاکراتو وروسته بل وار د خبرو د افغانستان او پاکستان د پاکستان په اوګو باندې د دې مذاکرات وروسته چې اوس کومې ذمہواري دي نو هغه ماته زما سرچینو دا ویل چې په تیر یو نیمه میاشت کې څنګه لیدل کېږي چې په پاکستان کې بریدونه نه کېږي غټ دغه شانته په اختر کې چې کوم اوربن شي او دغه وروسته پورم چې مذاکرات وشو وس په پاکستان کې د حمله نه دي شوي دا خو یو ځان لباس چې حمله ولې نه کېږي د حمله په خوا چا کولې سرنګ په خوا خلک راتل وس ولې نه راتل دې باندې یو پوښتنه ده خو دا ذمہواري د پاکستان په وګو باندې وسره روانه ده چې د دین وروسته به هغه خپل اخلاقی توګه باندې دا پوښتنه غوونه کیږي چې تاسو د ایران ترمنځ مذاکرات کولای شئ د امریکای ترمنځ نو ولې خپل نشئ کولای. نو امکان دا دی چې د دې خبرو اترو وروسته به د افغانستان په مسله باندې د پاکستان د ټي ټي پی چې کوم جنجال له جګړه دا یا حمله کیږي نو یو ډیر مثبت پیشرفت یا اقدامات کیږي. په دې وجه تفصیلی بحث کوم. خو اعظم د اسلام آباد چې په اسلام آباد کې سره روان دي لازمه ده د امریکا ولسمشر روان دي نو د امنیت غټه مسله د نږدې شل زره پاکستانی پوځي او نیمه پوځي ځواکونه چې د اسلام آباد کې ځای په ځای کړی شوی دي په مهمو مرکزونو او اماراتونو باندې کیمرې لګول شوی دي سنایپرز ناستي د هوا نه څارنه کیږي او د امریکا خپل چې کوم استخبارات دي دا ډیر زیات خلک د دې کوارډینیشن کې د پاکستان سره مصروف دي. هغه سړکونه چې پاکستان کې په اسلام آباد کې کله پکار نه وشوي او مزه پزه ماتو یا پکې ډوغلې وي یا پکې سوري وو یا پکې درزونه وو نو هغه باندې د پاسه کارپټینګ وکړو سړکونه جوړ کړل ځای په ځای چې کوم د اسلام آباد خو خسته خار دی نو هغه ونی خراب شي باغی لاندې رنگونه وکړل نوې ګلونه راوړل هغه ورولګول ځای په ځای او اسلام آباد نه داسي او ناوي جوړ کړ. د امریکا صدر ور روان دی ولسمشر روان دی پاکستانیانو غواړي چې خپل خار ورته داسي وزلې او ځای په ځای دا غل لپاره د هر کلی ناری هم یا بینری هم چې دی تاریخي لګیا دي هغه باندې پرنټینګ روان دی د ولسمشر ټرمپ عکسونه او د هغه د هر کلی لپاره په انګریزي ژبه کې په اردو ژبه کې او د غشانته د پاکستان چې کوم په پنجاب کې یا په نورو صوبو کې کلتوري ثقافتي ډلې دي هغه ته هم اسایمنټس ورکړی شوی دي چې موسیقي غږول یا تن کول یا غډاګانې کول یا داسې شان چې دي په دې موخه باندې د دین علاوه د دې د هر کلی چې کوم یو قومي ملي تصور دی د هغې تیاری کېږي په پاکستان کې. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې خو مخکې د سکیورټي د امنیت مسله چې دا هغه ممکنه توګه باندې تاسو بلیدلي وي ځینې خلکو خو دا ځل اسلام آباد په مکمله توګه سیل کوي لګیا دي یې بندوي نو د خلکو امن و ربط یا تګ راتګ چې دی دا بندېږي. پبلک ترانسپورټ یا ولسي ګاډي چې دي هغو ته اجازه نه ورکول کېږي په پاکستان کې شو شوي مخکې ما د خبریالانو سره خبرې کړې نه هغوی چې په تېرو 20 کالو کې چې کوم عملیات وو یا جنګونه وو یا حملې وي یا جنجالونه وو دومره کلک ګامونه کله نه واغستل شوي لکه په لومړي ځل چې اغستل شوي دي. اوس کېدونکي څه دي په دې خبرو کې د هرمز تنګی چې دی هغه خو امریکا وایي چې دوی محاصره کړې وه ایرانیانو بیا ویل چې دوی دا وتړه صدر ټرمپ وایي خلک چې وتړه دا خو موږ غوښتل چې وتړل شي خو زه حیران یم په دې باندې هغه د خبرو د کامیابۍ د امید سره سره ګواښ هم کړی دی چې کچري پاکستان کې دا خبرې ناکامه شي نو بیا به دوی حملې کوي او دغو ولسي چې کوم مرکزونه دي د تنصیبات دي د تیلو مرکزونه دي د بجلی مرکزونه دي د انرژي مرکزونه دي د کاروبار دي
په دې باندې به هم حمله کوي. داسې ګواښونه ایران هم کوي. خو ایران یو پوښتنه د امریکې نه کړې ده چې آخر ټرمپ څه مشکل لري د دوی د انرژي د پلانټ سره. دا خو نه امریکې ته خطر دی نه بل چا ته خطر دی، بلکې دا په ایران کې په کور دننه د ایران د انرژي چې کوم ضرورت دی د هغې لپاره داسې کېږي. خو بهرحال دا څېړونکي وایي چې دا قسم بیانونه صدر ټرمپ په جواب کې به راځي، خو تر ډېره حده پورې د پاکستان د پوځي مشر عاصم منیر او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په قطر کې په وروستیو خبرو کې او په ایران کې په وروستیو خبرو کې دا پیغامونه چې دي هغه واضحه شوي دي چې د ایران لخوا چې کوم غوښتنه ده هغه ضمانت دی د امریکا نه. امریکا هغه ضمانت ورکولو ته تیار شوې ده او ورسره امریکا په ایران باندې لګېدلي بندیزونه چې دي اقتصادي هغې ختمولو ته هغې ته تیاره شوې ده. ایران خپل تیل خرڅولی شي، ایران د نړۍ سره تجارت او کاروبار کولی شي. ایران لپاره دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده که دا وشي، او ایران به په منځني ختیځ کې چې کوم خپل کمزوری شوی اقتصاد دی په تېرو څو کلونو کې په ایران کې چې کوم ګراني راغلې ده په دې باندې قابو موندی شي. په ممکنه توګه هغه د نورو هیوادونو سره خپل آزاد تجارت کولی شي او په جواب کې هغه د مخکې نه دا وایي چې د دوی د اټم بم جوړولو اراده نشته دی، نو هغې باندې به خبره پاتې شي، لوظنامه به وشي. امریکا هم دغه غواړي او ایران چې دی د ایران چې کوم ضرورتونه دي په دې باندې به داسې ښکاري چې کوم ډېر مشکل نه دی پاتې. یوازینی مشکل چې دی هغه د حزب الله ډله یا د حماس ډله یا د حوثي اغیانو کومکونه چې دي ایران په ممکنه توګه پای کې محتاط شي. او د رژیم چینج خبره چې و په ایران کې نو ایرانیان خو په ظاهره ایرانیانو په ایران کې دننه چې کوم د اخوندانو خلاف د مذهبي سختدریزو خلاف یو ډېر سخت غصه وه، ناراضګي وه، مظاهرې وې، هغه اوس هم موجود دي، داسې نه چې ختمه شوي. خو ایرانیانو یو کمال وکړ، د لیبیا د خلکو، د مصر د خلکو، د عراق د خلکو په پرتله ایرانیانو د امریکا د حملو په جواب کې په کور دننه خپل اختلاف چې دی جنجال چې دی هغې کې یو بریک واغسته، دمه یې واغسته. هغه نظریاتي اختلاف ختم شوی نه دی. خو ایرانیان که هغه د حسني اخوندي سختدریز رژیم خلاف هم دي، په ایران باندې د بهرنۍ یرغل یا حملې چې دي په هغې باندې هغه خپل یو ډېر غټ اتفاق او اتحاد مظاهره وکړه او نړۍ ته پیغام ورکړه، امریکا ته، اسرائیل ته، نورو ته، چې زموږ په کور کې دننه جنجال او اختلاف شته دی او زموږ په کور کې مشکل شته دی، خو د دې معنی هرګز دا نه چې دوی ایران برباد کړي، ایران باندې بمونه وورول شي. دا شاید د افغانستان لپاره، د لیبیا لپاره، د عراق لپاره یا د نورې هغه نړۍ لپاره هم یو زبردست پیغام وي چې په کور دننه سیاسي اختلافونه، سیاسي مشکلات، سیاسي جنجالونه چې دي د دې لپاره کله د روس نه مدد اخیستل، کله د امریکې نه مدد اخیستل، کله د سعودي نه، کله د پاکستان نه دا ګټه نه رسي. دا یو خو ستا خپل کورنۍ ابرو چې دا هغې ته نقصان رسي، بلکې بیا بهرني طاقتونه چې دي هغه ستا کورنۍ مشکلات چې د هغې نه خپله سیاسي ګټه پورته کوي. هغه سیاسي ګټه چې دا هغو ته رسي، تاسو ته په مستقبل کې د هغې تاوان رسي، یعنی هیڅ ګټه چې دی هغې تمه نه دي کېدل پکار. نو دا یو ډېر غټ پیغام دی. اوس په اسلام آباد کې صدر ټرمپ یقیني خبر ده چې د دې نه وروستو چې کله دا مذاکرات وشي او دا کامیاب شي، کوم چې امکانات ډېر زیات ښودل کېږي، نو اسلام آباد لازمه خبر ده چې په دې مذاکراتو کې په ډېر تنقید لاندې دی، د ډېر فشار لاندې دی. خلک دا هم وایي چې دا خو د دې په خوښه نه کېږي، د امریکې په خوښه کېږي. ایران چین چې دی هغه د دې په شا باندې ولاړ دی، د پاکستان نه څوک ضمانت نه اخلي، چین به ضمانت ورکوي. خو بهرحال هر څه چې دي آخر کې به دا ستوري چې دي، دا تمغې چې دي، دا جایزې چې دي، پاکستانیان جرنیلان په د خپلو اوږو باندې راځوړندوي او پاکستاني اوسنۍ واکمنان چې دي دا پر خپل اوږو راځوړندوي. په کور دننه چې دغه کوم سیاسي تقسیم دی، پولرایزیشن دی، د دې به یو غټه حالت اخیستل کېږي. د پاکستان چې کوم د اوسني حکومت یا د پوز مخالفین دي هغه به خاموشه کول کېږي او د هغو سره به لازم خبر ده چې بیا د پاکستان د دې کامیابۍ وروستو کوم داسې غټ دلیل نه پاتې کېږي، نو مجبوره به وي. یو خدا ده بیا په نړیوال ډګر باندې د هندوستان چې په پاکستان کمتور دی، چې دا دهشتګرد پیدا کوونکې هیواد دی، نورو هیوادونو ته نړۍ ته دهشتګرد لېږونکی هیواد دی او دا د امن سره هېڅ تعلق نه لري. دا په پاکستان په ډېر لویه پیمانه باندې، په نړیواله پیمانه باندې د دې پروپیګنډه کوي او دنیا ته به دا وایي چې پاکستان خو په نړۍ کې امن قیامونکی هیواد دی او د امن د قیام لپاره پاکستان د ایران او امریکا جګړه ختمه کړه. په امریکا کې د اقتصادي جنجالونو د امریکا سره چې کوم په قرضې دي د IMF یا د چین یا په منځني ختیځ کې د سعودي عرب، ای کې به هم ډېر اډوانټیج او ګټه واخلي.
واخلي او په نړیوال ډګر به د پاکستان د پوز دغه کردار چې همیشه ورته د ترهګرو د پیدا کوونکو پیغور کې د دینه بده کټ اخلي او دا خوشاله به وي او د جشنونه وي. خو دې کې یو پاکستان ته چې مشکل دی هغه دا دی چې پاکستان به د دې وروستو آیا په فاټا کې قبایلي سیمو کې جګړه وکړي؟ د اخلاقی جواز دا پښتنه ډیره مهمه پښتنه ده. آیا پاکستان با په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پښتونکو خلاف د جټ جازونو د لارې بمباري وکړي؟ دا کورونه به ویجاړ کړي، هغه به ولي هغه به حمله روانې وي؟ دا یو اخلاقی او ډیر بنیادی سوال دی او تر ټولو غټ سوال چې د پاکستان نه پدې کې کم کېدونکې دی هغه د افغانستان چې پاکستان په تیر کال یو نیم کال کې په کابل باندې، په کندهار باندې، په پکتیا باندې، په ننګرهار باندې، په جلال آباد باندې، په خوست باندې چې کوم بے ساری بمباري کړې دي، د جټ جازونو بمباري کړې دي، د توپو حملې کړې دي او پلمه دا و چې هلته ټي ټي پي د فتنه الخوارج د فتنه الهندوستان د افغان طالبان د هغې کومک کوي او دی دفاع خپل حق لري چې هلته حملې وکړي. افغانانو ویل دا د افغانستان د خود مختارۍ خلاف ورزي ده، دا د ازادۍ خلاف ورزي ده، دا د افغانستان د هوایي حریم خلاف ورزي ده، دا د افغانانو د قبول وړ نه ده. پاکستان د دې باوجود هم حملې کولې. نو آیا پاکستان به داسې وکړی شي؟ یقیني خبر ده پاکستان به اوس د دې لپاره یوه لاره لټوي، ځکه چې کچري د دې جګړې وروسته پاکستان بیا داسې کوي د پاکستان دا کردار بربادېږي. د پاکستان چې کوم اعزاز ځان ته راوړل غواړي د دې جګړې د ایران او د امریکا د جګړې وروسته هغې باندې به بیا تنقید کیږي، بشري حقوقو ادارې به تنقید کوي، امریکا به تنقید کوي، جنیوا به تنقید کوي، هیومن رایټس کمیشن به تنقید کوي، افغانان به کوي، نور نړیوال به کوي چې تاسو دا جګړه چې دا د ایران ختمولی شي نو دا څنګه نشي ختمولی. لہذا اوس په دې باندې ما په پاکستان کې د ځینې څېړونکو سره خبرې وکړو نو هغه وایي چې دې لپاره تیاري نیول شوې ده. څنګه چې دا مسله وسه شي پاکستان به هم د ایران د لارې، هم د قطر د لارې او هم د امریکا د لارې د افغان طالبانو سره یو جوړ جاړی کوي. څنګه جوړ جاړی چې د په نورستان کې وکړه، په ځینې ولسوالیو کې دغه شانتې د جوړ جاړی کوي او دا جوړ جاړی چې د پاکستان به د دې اعلان وکړي چې یو روغې هلته وکړه بله روغې دلته وکړه، په سیمه کې امن قایم شو، نو د دې امکان پیدا شوی دی او دا امکان ځکه ماته ښکاري چې سم وي. که تاسو وګورئ په تېر چې کله د ایران او د امریکا مسله شروع شوې ده په پاکستان کې د غټ بریدونه بند شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د غټ بریدونه بند کړي دي. په چک پوسټو ځای په ځای وړي وړي حملې کېږي. پرون هم په شاید لکه مروت خوا شا چې دي حملې شوي دي، بله هم شوي خو وړي دي، ډېرې وړي دي. د دې نه یو بله پوښتنه هم په ذهن کې راپورته کېږي ښه چې دا کنټرول کېدی شي پاکستان په ټي ټي پي هلته حملې نه کوي او ټي ټي پي په پاکستان کې نه کوي. د دې جګړې په وخت باندې د کرکټ پیله روانه ده په پاکستان کې، په اسلام آباد کې مذاکرات روان دي، لوړ رتبه امریکایي او ایراني چارواکي روان دي، نه ځانمرګی برید کېږي، نه حمله کېږي، نه چک پوسټه الوزول کېږي، نه ډرون لیږل کېږي. نو دې مطلب دا دی چې دا کنټرول کېدی شي، دا قابو کېدی شي. نو کچری دا قابو کېدی شي نو په دې یو شک موجود دی. نو خلکو په ذهن کې به بیا دا شک راپورته کېږي چې پاکستان تاسې کې خو په پاکستان کې په دې وخت کې حملې نه کېدي چې امریکایان در روان وو، تاسې د ایران روغه کوله، اوس څنګه شروع شوې چې هغه وخت کنټرول شوی وي نو اوس ولې نه کنټرولېږي؟ نو دویمه ذمهواري د پاکستان په اوږو بیا دا راځي دا جګړه چې د مخکې نه ورته مشکوکه ویل کېدل، د شک په نظر کتل کېدل او په دې کې پاکستان دا کردار چې دی دا د افغانستان کې دا جګړه چې ده قوي نه ګڼل کېده. لازمه خبره ده پاکستان سره دا دواړه خبرې په ذهن کې دي. اوس معنی دا شوه چې دا خوشفهمي د خلکو په ذهنونو کې چې کومه ده په ممکنه توګه دا قوي وي، دا غلط نه وي. په پاکستان کې د ایران او امریکا د مذاکراتو کامیابی وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم ممکنه توګه د روغې جوړې امکان چې دی هغه سیوا شي. موږ به په دې باندې تاسو اپډیټ کوو. پرمختګونه چې څوم راځي، ډیولپمنټ چې څوم راځي هغې نه به خبرو. هم دا د نوز پروګرام زه رحمان بندر یم. خپل خیال ساتئ.